الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو قدرمندو ورونو او خويندو په عامو ټولنیزو رسنیو کې یو خبره ګرځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته منسوب ده چې که چا د روژې د اول تاریخ زیری پر چا وکړ نو پر هغه باندې د جهنم اور حرام دی. آیا دا حقیقت لري کنه او دا حدیث دی او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو بار بار مخبل ورونو ته دا خبره کړې ده چې تاسې د علماو د مذهبي اشخاصو بیانونه اورئ، د هر چا په خبرو پسې مزئ کنه ګمراه بسئ. دا خبره اوس عوام کوي، په عوامو کې مشهوره ده او تاسو ټولو ته په دې کې شک لوېدلی دی. دا خبره یو بل ته رسوي او نشر کوي استې. داسې خبره چې په عوامو کې مشهوره سي چې د کم مذهبي عالم د خولې نه وي راوتلی، تاسې کوشش وکئ په هغه خبره کې د علماو رایه واخلي، د مذهبي علماو څخه معلومات واخلي چې یقیني دا خبره ثابته ده او کنه. اوس دا خبره نه حدیث ده او نه د احادیثو په کتابو کې سته، دا بالکل پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویل دي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د هغه چا متعلق چې پر د مبارک باندې دروغ وایي، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. هغه څوک چې په قصد سره په ما باندې درواغ تړي د هغه ځای جهنم دی. صحیح مسلم او صحیح بخاری کې دا حدیث راځي. نو دغه خبره چې مشهوره ده چې که څوک د روژې زیری پر چا باندې وکړي نو په هغه د جهنم اور حرامېږي، دا بالکل دروغ دی. په دې کې تاسو یو څو مهمو ټکو ته وګورئ. هغه ده که چیرې صرف د روژې د میاشتې په زیري باندې پر انسان د جهنم اور حرامېږي نو بیا د دغه روژې نیولو څه اړتیا ده؟ جهنم اور پر حرام سو. دا دروغ دی او غیر مسلمانان دروغزن کسان غواړي چې په داسې خبرو باندې چې نبی علیه السلام ته منسوبوي هغه باندې د اسلام مبارک دین او مبارک احادیث بدنام کې او خلق مسلمانان په شک کې واچوي. او بل لوی راز په دې کې د دوی دا دی چې یاره د روژې په زیر باندې پر تا باندې جهنم اور حرام سو، نو په دې سره ګرمۍ کې په دې یخنۍ کې ته څه کوې چې روژې نیسې؟ ځان وژی کوې، ځان تږی کوې، روژې مه نیسه. مسلمانانو په دې عقیده کې کمزورتیا پیدا کوي. داسې خبرې کول مه منئ او مه نشر کوئ. او بیا خاص که څه هم شک درته پیدا سوی وي مذهبي علماو ته رجوع وکئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.